د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. توی یا توه توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا توه توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې توه توری دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د توه توري ترڅنګ ټکي ټکي توه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي توه توری داسې ډک کړئ. د توه توري شکل مو وپېژانده. اوس د توه توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، توه توری د توتي کلمې په سر کې د لیکل شوي توه توري غږ دی، لکه توتی. ته وایه توتی. بیا وایه توتی. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د توه توری په سر کې راشي. توه توتی، توه طاووس. ګورئ، دا توتی دی. مخوکه یې سور رنګ لري. دا سر یې له مخوکې نه پاس لږ زیړ رنګ لري. دا نور ځان یې شین دی او سپین ټکي لري. د وزرو او لکۍ سرونه یې تیز شین رنګ لري. دا پښې یې ګورئ، زیړبخونې دي. دا خاښ نسواري پاڼې یې شنې او ګلان سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه توتي رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د توتي په کلمه کې یو ځل د توه توری راغلی. توتی. دلته د توتي په کلمه کې دوه ځله د توه توری راغلی دی. دغه یو د توه توری چې د وه توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم توتي لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د توتي لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، له همدغه ځایه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه توتي رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. سر ته یې زیړ رنګ ورکوو. دا نور ځان ته یې شین او د وزرو او لکۍ سرونو ته یې تیز شین رنګ ورکوو.
مخوکي ته یې سور رنګ ورکوو. داسې پښو ته به یې دا زیړبخون رنګ ورکړو. د خاښ ته نسواري، پاڼو ته شین او ګلانو ته سپین او د ګلانو منځونو ته زیړ رنګ ورکوو. داسې ډېر ښه، دغسې ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې لومړی یا اول دوه تورې په شنه رنګ لیکل شوی او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د دوه تورې لیکل شوی دی. د دوه تورې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي دوه توري په سر دوه تورې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ دوه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. دوه تورې دغسې لیکل کیږي. موږ د دوه توري لیکل زده کوو. ګورئ، دا د توتي د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د توتي کلمه لیکل شوې ده. د توتي په کلمه کې سور ټکی راغلی دی. د دوه توري په سر کې اوس د توتي د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، توتي لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ توتي لیکو. توتي دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د دوه تورې لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي دوه توري په سر د دوه توري لیکل زده کړو. شاباس، دوه تورې لیکو. موږ دوه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، دوه تورې دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د توتي کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د توتي د هرې یوې سپینې کلمې پر سر توتي ولیکو. موږ توتي لیکل یادوو. شاباس، توتي لیکل یادوو. توتي لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ،
دلته په دوو کتارونو کې د دوه تورې په خړ رنګ راغلی چې د سر دوه تورې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د توتي د کلمو کتار دی چې د توتي لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د دوه تورې او د توتي دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، دوه تورې لیکو. د دوه توري لیکل زده کوو. موږ دوه تورې لیکو. شاباس، موږ توتي لیکل زده کوو. موږ توتي لیکو. توتي دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د دوه تورې په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر دوه توري په سر دوه تورې ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د دوه توري لیکل زده کوو. دوه تورې دغسې لیکل کیږي. موږ دوه تورې لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د توتي د کلمو کتار دی. اوس د توتي د کلمې په سر لیکو چې د توتي لیکل مو زده شي. آفرین، توتي دغه شان لیکل کیږي. توتي لیکو. د توتي لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ دوه تورې لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د دوه تورې لیکو چې د دوه توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د دوه توري لیکل زده کوو. دوه تورې دغسې لیکل کیږي.
موږ 2 تورې لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ توتي لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د توتي کلمه ولیکو چې د توتي لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، توتي دغه شان لیکل کیږي. توتي لیکو. د توتي لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د 2 توری چې نوم یې توی او داسې لیکل کیږي، او د توتي کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.